أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ کیسه دې ځای ته رارسېدلې وه. اسامه ویل دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد وایي، هیڅکله یې نه پرېږدم. هغه کافر زغلي او بد وایي. اسامه پسې زغلي، څو اسامه پسې ور ورسېدی او انصاري په پسې دی، ځکه د غالب رضی الله تعالی عنه امر دغسې و چې ملګری به نه پرېږدي. مقصد دا چې دغه دوه نفره مسلمانان په دغه کافر پسې ځغلي، څو د یوې درختې سره اسامه او ملګری یې په کافر پسې ور ورسېده. اسامه او انصاري دواړو تورې پورته کړې، غواړي چې ویې وژني. په دغه وخت کې هغه کافر چې اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې بد ویل، په دغه وخت کې چې تورې یې پر خپل سر ولیدې، تورې پر پورته سوې، ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. انصاري توره ځینې را وګرځول، نه ووهه، مګر اسامه خپله توره پر ور ایله کړه او مرداس یې ووژي. انصاري ورته وویل یا اسامه، تا داسې سړی ووژي چې هغه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله. اسامه ویل دغه کلمه د تورې د بیرې وویل، تا نه لیدی چې اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې بد ویل؟ تا د ده بد ویل نه واورېده؟ مګر کم وخت چې توره یې پر خپل سر ولیده نو یې کلمه وویل. خیر، د مرداس تر وژلو وروسته دواړه بیرته راغله، خو انصاري دغه قصه و غالب رضی الله تعالی عنه ته وکړه. غالب رضی الله تعالی عنه و اسامه ته ورغږ کړه، یا اسامه، تا څنګه هغه سړی وژي چې هغه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله؟ اسامه ویل هغه دغه کلمه د تورې د بیرې وویل. خبره ښکاره او معلومه ده. څو لحظې مخکې اسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بد ویل، مګر کم وخت چې توره پر سر سربیره ولیده، د دې دپاره چې ځان د مرګه خلاص کړي نو یې کلمه وویل. څرنګه چې غالب رضی الله تعالی عنه په دې مسئله زیات نه پوهېدی نو چپ او دغه ټولۍ بیرته مدینې منورې ته ولاړه. هلته یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حالات وویل. اول یې د سریې د کامیابۍ حالات ورته بیان کړه او بیا یې د اسامه رضی الله تعالی عنه په قصه خبر کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه را وغوښتی او ویل یا اسامه، څنګه دې هغه څوک وژي چې هغه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله؟ اسامه ویل یا رسول الله، هغه د تورې د بیرې څخه کلمه وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا تا د هغه زړه ورڅیرې کوي او پوه سوې چې هغه صادق دی که کاذب؟ یعنې ته څه په خبر یې چې د تورې د بیرې څخه یې کلمه وویل؟ شاید په دغه وخت کې ایمان زړه ته ننوتلی وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیرې ځې؟ اسامه ویل والله د تورې د بیرې څخه یې کلمه وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیرې ځې؟ د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیرې ځې؟ اسامه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
دغه جمله څو واره په تکرار راته وویل، تر داسې اندازې چې ما د ځان سره وویل کشکې زه په دغه نن ورځ مسلمان سوی وای. ورونو، اسامه ولې غوښته چې په دغه نن ورځ مسلمان سوی وای؟ ځکه اسلام هغه د مخني ټول ګناهونه محوه کوي او پاکوي. نو که په دغه ورځ مسلمان سوی وای، دغه ګناه به هم د عفو په جمله کې راغلی وای. او الله جل جلاله د سورة النساء په 94 نمبر آیات کې دغسې موضوعاتو ته اشاره کوي او فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. یعنی ای مؤمنانو، کم وخت چې تاسې د الله جل جلاله په لار کې سفر کوئ، یعنی جهاد ته ځئ، نو ښه تحقیق کوئ او هغه چاته چې سلام درته ووایي مه وایاست چې ته مؤمن نه یې او د اسلام کلمه دې د بیرې وویل. آیا تاسې د دې دنیا دنیوي اسباب غواړئ؟ د الله جل جلاله سره ډېر غنیمتونه سته. پس له دغه ورځې څخه بیا اسامه د مسلمانانو په هیڅ جنگ کې اشتراک نه دی کړی. حتی کم وخت چې د مسلمانانو په مابین کې هغه فتنه پیښه سوه، اسامه رضی الله تعالی عنه به ویل: زه پوهېږم چې علي رضی الله تعالی عنه پر حق دی، مګر پس له هغه واقعې څخه چې زما او د مرداس په مابین کې پیښه سوه، نو زه بیا هیڅ وخت پر مسلمان توره نه پورته کوم. ورونو، دغه واقعه او مسئله زموږ دپاره درس دی. موږ د خلقو د ظاهره سره کار لرو. د خلقو سره مو باید معامله د دوی پر ظاهري شکل وي، مګر زړونه د الله جل جلاله په قدرت، اختیار او علم کې دي. د زړو مالک الله جل جلاله دی او د جل جلاله ته حال معلوم دی. نو رب عز وجل د زړو پر حال حکم کوي. هو، که موږ د یو چا څخه داسې حرکت ووینو چې هغه کار د کفر او نفاق ثابتوي، دا بیا بله خبره ده. او که د یو چا آخري جمله لا اله الا الله وي، نو موږ په ظاهري حالت مکلفه یو. او دا هم د اسلام حکم دی چې د اشخاصو سره زموږ معامله باید د دوی د ظاهري حال سره موافقه وي. فقط الله جل جلاله د زړو په حال خبر دی او حکم پر کوي، نه موږ. د زړو عالم او حاکم یوازې الله جل جلاله دی. پنځم، ښه، اوس نو د مسلمانانو سریو او حملو دوام درلودی. څو دغه د هجرت د اوم کال د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د دوهم وار دپاره د بني مره و قبیلې ته ولېږئ چې جزا ورکړي. د بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د اول وار لېږل خو به مو په یاد وي چې د بني مره د قبیلې د کمین د طرفه حمله پر وسوه او د ده 10 نفره ملګري ټول شهیدان سوه او دی رضی الله تعالی عنه پس له زخمی کېدو د فدک و یهودو ته ورغلی. نو اوس د دوهم وار دپاره بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د هغه بني مره و قبیلې ته ورولېږي چې جزا ورکړي. مګر دا وار یې 300 نفره مسلمانان ورسره ملګري کړه. نو بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د بني مره پر طرف وررهي سو او دا وار یې زړه هم ورته ډک دی، ځکه په هغه اول وار کې یې د ده ملګري ور شهیدان کړي وه، نو یې هغه انتقام هم پاته و. اوس فقط 2 میاشتې وروسته د 300 نفرو سره د بني مره پر طرف وررهي سو او هلته ورورسېدی. د هغو په بېخبري کې یې حمله پر وکړه. د هغو څخه یې ځینې وتښتېده او ځینې ووژل سوه او ده رضی الله تعالی عنه پسونه، اوښان او نور مالونه په غنیمت ځینې واخیسته او بیرته مدینې منورې ته په داسې حال کې راغلی چې د هغه اول وار د خپلو ملګرو بدله او انتقام یې اخیستې وه. دلته نو د بني مره رئیس
حارث ابن عوف فکر وکړ او ویې ویل والله د محمد صلی الله علیه وسلم دین لوړ او ورځ په ورځ غالبه کیږي. قریشو صلح ورسره وکړه، خیبر یې فتح کړي او هغه قبیلو ته چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم سره مخالفت کوي جزا ورکوي. موږ 2 میاشتې د مخه پر دوی کامیابه سوو او 10 نفره مو ور ووژل، مګر اوس یې په موږ داسې کارونه وکړه چې تر اوسه چا نه وه راسره کړي. پس له ډېره فکره دې نتیجې ته ورسېدی چې باید اسلام ته داخل سي. نو عیینه ابن حسن هغه د غطفان مشر او رئیس ته ورغلی، د هغه سره یې خبرې وکړې، د اسلام او مسلمانانو په باره کې دلایل ورسره وویل. نو ویل زما په فکر زموږ دپاره دا ښه او بهتره ده چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ملګري سو. د دې په عوض کې چې مسلمانان زموږ څخه غنیمتونه وړي، موږ به د مسلمانانو په ملګرتیا د نورو قبیلو څخه غنیمتونه اخلو. نور یې هم دلایل ورسره وویل څو عیینه ابن حسن یې په دې قانع کړي چې مسلمان سي. نو دوی په دواړو دا اتفاق وکړي چې دواړه به مدینې منورې ته ځو او هلته به د خپل اسلام یا مسلمانېدو اعلان کوو. اوس نو د غطفان او د بني مره رئیسان چې دواړه د عربو هغه قوي قبیلې دي د مدینې منورې و طرف ته رهي سوه چې اسلام ته داخل سي. خو سبحان الله د الله جل جلاله تقدیر او اراده بیا بل شی وه. دې 2 نفرو ته په لار کې د عربو یو بل مشر په مخه ورغلی چې فروه ابن حبیر نومېدی چې هغه بیا عمرې ته رهي و. اوس چې په لار کې د حارث ابن عوف او عیینه ابن حسن سره یو ځای سو، نو فروه ویل د خیره چیرې ځئ؟ دوی ویل مدینې منورې ته ځو چې اسلام ته داخل سو. فروه ویل تاسې یو څه صبر وکئ، تلوار مه کوئ، زه دا دی عمرې ته رهي یم، پرېږدئ چې زه وګورم چې اهل مکه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې څه فکر او اراده لري. که داسې و چې اهل مکه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره د جنگ اراده درلوده، نو دا نه ده صحیح چې تاسې اوس مسلمانان سئ. صبر وکئ او هغه جنگ چې د قریشو او محمد صلی الله علیه وسلم په مابین کې پیښیږي هغه به ووینئ. بیا تر هغه وروسته فیصله وکئ. که چیرې د مکې خلقو جنگ نه کاوه او تسلیم وه، بیا مسلمانان سئ. دوی ویل دا ښه خبره ده. نو دغه 2 نفره بیرته د مدینې منورې څخه راوګرځېده او اوس د فروه د بیرته راتګ انتظار کوي چې هغه به د مکې مکرمې څخه څه حال او خبر راوړي. فروه ابن حبیره و مکې مکرمې ته ولاړی او عمره یې وکړه. فروه مشرک و او دا خو هم درته معلومه ده چې مشرکانو هم حج او عمره کول. فروه پس له عمرې څخه د قریشو د مشرانو سره ولیده او پوښتنه یې ځینې وکړه چې تاسې د هغه صلح په باره کې چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره مو کړې ده څه اراده ده؟ قریشو ویل د دغه صلح په موده کې موږ د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ دپاره خپل ځانونه ښه آماده کوو. غواړو چې په دغه موده کې د هغه د جنگ دپاره پوره تیاري ونیسو. اصلا زموږ صلح نه ده مقصد، بلکې په دغه موده کې خپلې قواوې سره یو ځای کوو چې وکولای سو د محمد خطر بالکل د بینه یوسو. اوس نو د فروه په فکر خبره بل ډول سوه. د بله طرفه د بنو بکر د قبیلې رئیس نوفل ابن معاویه هم په دغه وخت کې مکې مکرمې ته راغلی و او دی هم د قریشو د مشرانو سره خبرې کوي. غواړي چې د قریشو مشران و دې ته تشویق کړي چې د خزاعه د قبیلې پر ضد د بنو بکر سره کومک وکړي. یعنی بنو بکر غواړي چې د خزاعه سره جنگ وکړي او قریش د هغو په وژلو او جنگ کولو کې د بنو بکر سره کومک وکړي. او دا خو ستاسې په یاد دي چې خزاعه هغه قبیله ده چې د حدیبیې په صلح کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف کې سوه
او د هغه وخت څخه د خزاعه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلفا او متعاهدین بلل کیږي. د خزاعه پر قبیله هر تیری او تجاوز پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم او مسلمانانو تجاوز بلل کیږي. او بنو بکر بیا د حدیبیه د صلح په وخت کې د قریشو په طرف کې داخل سوه، چې بنو بکر بیا د قریشو حلفا او متعاهدین بلل کیږي. او د بنو بکر هر تجاوز که پر مسلمانانو وي که پر خزاعه د قریشو تجاوز بلل کیږي. مګر دا هم باید در معلومه وي چې د پخوا څخه د بنو بکر او خزاعه د قبیلو په مابین کې ډېرې لوی دشمنۍ پرتې وې. اوس فروه ابن حبیره ورته ګوري چې د بنو بکر رئیس نوفل ابن معاویه قریش و دې ته رابولي چې د خزاعه د قبیلې پر ضد د ده او د بنو بکر کومک وکړي. او قریش هم دغه د ده خبرې نه ورردوي او نه ورته وایي چې زموږ او د هغو په مابین کې صلح ده، بلکې د ردولو پر ځای د دغه خبرو سره علاقه هم لري او په شوق سره غوږ ورته نیسي. نو فروه پوه سو چې دغه ټوله د دې علامې دي چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې به ژر جنگ پیښ سي. او دغه د دوی په مابین کې چې د صلح په نامه سره یادیږي صلح نه ده، بلکې اصلا د بل جنگ دپاره هوسایي او آمادګي ده. نو فروه د مکې مکرمې څخه ولاړی او هلته عیینه ابن حصن او حارث ابن عوف ته ورغلی او دا بیان یې ورته وکړي چې ډېر ژر به د قریشو او مسلمانانو په مابین کې جنگ پیښ سي. نو هغو وویل چې خبره داسې ده، موږ به خپل مسلمانېده اوس وځنډوو او د دې جنگ و نتیجې ته به معطله سو. مقصد دا چې دغه دوه نفره د قبیلو مشران مسلمانېده، خو دغه د فروه اخبار د دې سبب سوه چې د هغه خپله فکره څخه واوښته. په دغه موده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور سریې هم شاوخوا لېږلې، خو د دغه وخت هغه مهمه واقعه دا ده چې دغه د هجرت د اوم کال د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق و دې ته رابلل چې د ده علیه الصلاة وسلام سره د عمرة القضاء د ادا کولو دپاره ولاړ سي. ځکه اوس د حدیبیې پر صلح 1 کال تیر سو او اتفاق هم داسې و چې په راتلونکي کال کې به مسلمانان عمرې ته راځي. اوس نو مسلمانانو ته پوره اجازه ده چې مکې مکرمې ته داخل سي. نو د دغه مقصد دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسلمانانو کې د عمرې اعلان وکړي. د هجرت د اوم کال د ذوالقعدې په میاشت کې ټول هغه کسان چې د حدیبیې په صلح کې حاضر وه ټول سره یو ځای سوه، بې له هغو کسانو څخه چې شهیدان سوي یا وفات سوي وه. بې له د حدیبیې د نفرو څخه نور هم 600 نفر د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره راووتل، چې دا نو ټوله 2000 نفره سوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه عمرة القضا کې ملګري دي. بې له ښځو او کوچنیانو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې پر اوښانو اسلحه در سره واخلي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله، زموږ او د قریشو عهد داسې نه و چې د اسلحې سره به مکې مکرمې ته نه داخلیږو؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل هو، عهد دغسې و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل اوس نو موږ دغه اسلحه څه پکوو او تا امر وکړي چې اسلحه در سره واخلئ. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا ابابکر، زه د قریشو د غدر او خیانت څخه بیریږم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل نو هغه وعده؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل موږ پر خپل عهد ولاړ یو، د اسلحې سره و حرم ته نه داخلیږو، اسلحه تر حرم د باندې پرېږدو، مګر زموږ سره باید اسلحه موجوده وي، که مو ضرورت ورته پیدا سو پرته به وي. دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اکمل البشر
پوهي او حکمت و چې ویل یې موږ څنګه خپل ځانونه و خپلو دشمنانو ته بې اسلحې تسلیم کړو. مسلمان باید پوه، زیرک او هوښیار وي. کارونه باید سطحي او سرسري ونه نیول سي. مسلمان باید هوښیار، په حذر او احتیاط کې وي. خپل ځان باید د دشمن په مقابل کې بې اسلحې نه کړي. خپله اسلحه باید دشمن ته تسلیم نه کړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل اسلحه در سره واخلئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د ذوالحلیفه څخه احرام وتاړه او تلبیه یې وویل. په داسې حال کې یې مخ پر مکه مکرمه حرکت وکړي چې اسلحه ورسره وه او د جنگ دپاره مستعد وه. دا هم په دې سبب چې د قریشو د غدر مخه یې نیولې وي. کم وخت چې مسلمانان و مکې مکرمې ته نږدې سوه، هلته قریش تر مکې مکرمې د باندې ورته راوتلي دي او ورته ګوري، خو ویلې ده چې د مسلمانانو سره اسلحه ورسره ده. نو یې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته حال ورولېږي چې اسلحه مو د چیش دپاره راوړې ده. زموږ او ستاسې په مابین کې داسې وعده نه وه چې تاسې به د اسلحې سره نه راځئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل موږ پر هغه خپله وعده ولاړ یو او اسلحه تر مکې مکرمې د باندې پاته کیږي. واقعا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله اسلحه لکه سپرونه، غشي، نیزې، زغرې او داسې نور تر مکې مکرمې د باندې پرېښول او 200 نفره یې د اوس ابن خولی الانصاري په مشرۍ د اسلحې د ساتنې دپاره معذب پرېښول او بیا یې دغه 200 نفر په هغو کسانو بدل کړه چې عمره یې کړې وه او دغه اول 200 نفره عمرې ته ولاړه. مګر 200 نفر په هر وخت کې د اسلحې سره موجود وه او دې ته تیار او آماده وه چې د ضرورت په وخت کې دغه اسلحه و داخل ته د مکې مکرمې ورسوي او پر مسلمانانو یې وویشي. که چیرې د قریشو د طرفه کم غدر او خیانت وسي، اسلحه موجوده او د استعمال دپاره تیاره ده. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و مکې مکرمې ته د داخلېدو اراده وکړه او قریش هم نه غواړي چې په دغه وخت کې د مسلمانانو سره کم مشکل او شخړه پیښه سي، نو ځکه غواړي چې دغه د عمرې مناسک ډېر ژر پای ته ورسیږي او بل قریش دا هم نه غواړي چې مسلمانان د اهل مکې سره په تماس کې سي. نو ابو سفیان د مکې مکرمې ټول اهل په دې سره مکلف کړه چې د مکې مکرمې څخه ووځي او څوک دې په مکه مکرمه کې نه پاته کیږي. د مکې مکرمې خلقو هم د مکې مکرمې څخه په وتلو شروع وکړه او وځي. خو دالته په هغه غرو کې کښیني چې د کعبې شریفې پر شاوخوا دي. بیا نو د قریشو مشرانو د دغه امر د ښه عملي کولو دپاره یوه آوازه واچول. هغه دا چې ویل دغه مسلمانان چې د مدینې منورې څخه راغلي دي هغه په یو مرض اخته دي چې هغه هم ساري مرض دی، د یوه څخه و بل ته نقل کیږي چې په هغه وخت کې ژړه تبه ورته ویل کېده. نو ځکه باید ټول خلق د مکې مکرمې څخه ووځي. اوس د دغه اوازې سره هغه پاته کسان چې تر اوسه نه ووتلي هغو هم پر وتلو تلوار کاوه چې په دغه مرض اخته نسي. نو په مکه مکرمه کې بېله د قریشو د ځینو مشرانو څخه لکه صفوان ابن امیه، عکرمه ابن ابي جهل او داسې یو څو نور بل څوک نه سوه پاته، نور ټول ووته. اوس نو مسلمانان مکې مکرمې ته داخل سوه، تکبیرونه وایي، لا اله الا الله وایي، د اسلام تلبیه وایي. مسلمانان په ډېر شوق کې دي ځکه پس له ډېرو کلو څخه د اول وار دپاره مکې مکرمې ته داخلیږي او رسول الله صلی الله علیه و وسلم پس له 7 کلو څخه د اول وار دپاره خپل اصلي وطن مکې مکرمې ته راځي. خپل اصلي وطن او خپلې قبلې مکې مکرمې ته داخلیږي. نو ټول تر اندازه زیات خوشحاله وه. طواف، تلبیه، سعیه او عمره
ټول په شوق او خوشحالي سره ادا کوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.